وخت د شپې 8 بجې رادیو افغانستان کابل. توجه وکړئ خبرونو ته. نطاقان اسلام الدین معارج احمدزی او ثریا پکتیانی. د خبرونو لنډیز. د محترم نجیب الله او سلطان علي کرشمان په نامه د مبارکۍ د هغه پیغام په ځواب کې چې پخوا په بلغاریا کې د سوسیالیستي انقلاب د فعالیت له امله د هغه هېواد د مشرانو په نامه مخابره شوی کابل ته د مننې پیغام رارسولی دی. د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د بین الپارلماني اتحادیې د ملي ډلې عمومي غونډې نن هم خپل کار ته دوام ورکړ. په تېرو 4 ورځو کې د مسلحو قواوو د متقابلو ګزارونو له امله 383 تنو د هېواد او د خلکو دښمنانو د هېواد په ځینو سیمو کې د معرفۍ له لیکې نه ایستل شوي دي. د هند د پنجاب په ایالت کې تناسب 9 تنه د سیک احساسونو لخوا وژل شوي دي. د بلغاریا او ترکیې لوړرتبه مامورین نن په کویټ کې سره ګوري. په ایتوپیا کې د تیګرې د خلکو ازادۍ غوښتونکي جبهې چې د هغه هېواد په شمال کې فعالیت لري د ایتوپیا له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر خپل تیاری څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله او د وزیرانو د شورا د اجرایه کمیټې د رئیس سلطان علي کرشمان په نامه د بلغاریا د خلکو د جمهوریت د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي او د دولتي شورا د رئیس جلالتمآب صدور زیتیکوف او د هغه هېواد د وزیرانو د شورا د رئیس جلالتمآب ګیورګي اساناسوف لخوا د مبارکۍ د هغه پیغام په ځواب کې چې پخوا په بلغاریا کې د سوسیالیستي انقلاب د بریې د 15مې کالیزې له امله د دغو جلالتمآبانو په نامه لېږل شوی و د مننې پیغام رارسېدلی دی. د افغانستان جمهوریت د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې رئیس سلطان علي کرشمان نن له غربي مخکې د یو لړ روغتیایي معاینو او دغوۍ لپاره شوروي اتحاد ته روان شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیرو غړي او منشي مصطفی کاروال د صدراعظم لومړي مرستیال محمود بریالي د صدراعظم مرستیالانو سید امان امین سرور منګل محبوب الله کوشاني محمد حکیم او دغه راز د افغانستان په جمهوریت کې د شوروي جمهوریتونو اتحاد سفیر او فوق العاده استازي باریس نیکولایویچ پاستوف سلطان علي کرشمان ته مخصص وویله. د افغانستان د جمهوریت د ملي شورا د بین الپارلماني اتحادیې د ملي ډلې عمومي غونډې نن د ولسي جرګې د رئیس ډاکټر خلیل احمد ابوي په مشرۍ په داسې حال کې چې د سنا مجلس رئیس ډاکټر محمود حبیبي هم حاضر و د ولسي جرګې په تالار کې خپل کار ته دوام ورکړ. غونډې د انتخاباتو د تدارک د کمیسیون او د ملي ډلې د اجرایه کمیټې د غړو د رایو شمېر وروستی رپورټ واورېد. هغه یې له غور نه وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړ او کمیسیون ته یې لارښوونه وکړه چې ډېر ژر د افغانستان د جمهوریت د ملي شورا د بین الپارلماني ملي ډلې د اجرایه کمیټې د غړو د انتخاباتو د کېدو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې انتخابات وشي. د افغانستان جمهوریت د سترې محکمې د عالي شورا غونډه نن له غربي مخکې د افغانستان جمهوریت د قاضي القضات نظام الدین صاحبي په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې چې د افغانستان جمهوریت د لوی څارنوال شرف الدین شرف هم ګډون درلود. د اجنډا په شاملو موضوعګانو چې د محکمو په وروستیو احکامو باندې د څارنې په مقصد اختصاص درلود غور وشو. په غونډه کې د واکمنو محاکمو په وروستیو پرېکړو باندې د څارنې په باب د لوی څارنوال اعتراضونه چې ټولې 19 موضوعګانې کېږي وڅېړلې او د نیمګړتیاوو د له منځه وړلو په خاطر د ځینو په باب لازم تصمیمونه ونیول شول. د شوروي اتحاد د ازبکستان جمهوریت هیئت د دغه جمهوریت د عامه روغتیا د وزیر بهرام په مشرۍ چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د دوستۍ د اونۍ د لمانځنې په مراسمو کې کابل ته راغلی و نن خپل هېواد ته لاړ. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال رپورټ راکوي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عامه روغتیا وزیر صاحب امیر زره د افغانستان جمهوریت د ټولې پیوستون او دوستۍ د سازمان مرستیال احمد شاه ترشابي او په کابل کې د شوروي اتحاد د سفارت ځینو غړو له هیئت سره مخصصه وکړه. د اوبو او برېښنا وزارت د نوي او تجدید لوړ انرژۍ ریاست د کابل ښار د تولیدي صنعتي محصول ترمنځ د ښه کال د لومړیو 6 میاشتو د کار د سیالیو په نتیجه کې 3م مقام ګټلی دی او د بیړني د بیمفل د ترلاسه کولو بریالی شوی دی. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال رپورټ راکوي په هغه غونډه کې چې له همدې امله
د هغه ریاست په لار کې جوړه شوې وه د اوبو او برېښنا وزارت د نوي او تجدید وړ انرژۍ رئیس د دغه مؤسسې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د کار او فعالیت راپور وموند. همداراز په دې غونډه کې د اوبو او برېښنا وزیر راز محمد پښتین د کار د سیالیو په ارزښت خبرې وکړې او د کارونو په ښه ترسره کولو کې د دغه ریاست د کارګرو او منصوبانو د بریالیتوبونو هیله وکړه. د غونډې په پای کې د نوي او تجدید وړ انرژۍ د ریاست یو شمېر مخکښو کارګرو او انجینرانو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال د یو مربوط خبرځای له خوا راپورټ ورکوي د اوبو او برېښنا وزارت نوي او تجدید وړ انرژۍ ریاست د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو په بهیر کې وکولی شول د لمریزې آخذې دستګاوې په 448 متر مراده ساحه کې په دولتي ماسکو کې د اوبو تودولو لپاره نصب او منتاج کړي. تبهکارو انصافي ډلو نن هم د 5 لرې واټنو امریکایي توغندیو په توغولو سره زموږ د متدینو او مسلمانو هېوادوالو په وړاندې بل جنایت وکړ. د باختر اطلاعاتي اژانس د تحقیق کمیټې خبر له مخې د انصافي ډلو د دغه انساني ضد او اسلامي ضد عمل له امله چې د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د دولت تروریزم په مستقیم دستور چې زموږ د هېوادوالو د سوله ییز ژوند سره په پوره ضدیت کې دی زموږ 15 تنه هېوادوال ټپیان شوي دي. یو توغول شوی توغندی هغه وخت په شور بازار کې د خالصه قدر امثال ولګېد چې یو شمېر هندوان هېوادوال د خپلو مذهبي مناسکو په ادا کولو بوخت وو. له نیکه مرغه د سر تاوان یې نه درلود خو مالي تاوانونه یې ورسول. د باختر اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې خبریال د کابل ښار له روغتونونو څخه خبر راکوي چې پرونیو راکټي پیښو د ټپیانو روغتیایي حالت د قناعت وړ دی او د مربوطو روغتونونو د منصوبینو د هلېدلو له امله د هغوی روغتیا مخ په ښه ده. په تېرو 4 ورځو کې د خوست په لویه ولسوالۍ کې بیشتر د هېواد د اتل وسلوال پوځي سیسټمونو او قطعاتو خپل دفاعي سنګرونه او کرښې په پرله پسې ټینګې کړي او دښمن ونه کړای شول د جزدامونو او قطعاتو د فشار له امله حکومتي فعالیت لاس پورې کړي. د دښمن ګډ پوځ چې د هغه په ترکیب کې وسلوال افراطیون پاکستاني پوځیان او سعودي وهابیان شامل دي د یعقوبیو تڼیو ګربزو غازي میدان په استقامت پر امنیتي پوستو او د ګردیز ښار په ځینو سیمو او خوست بندې د درندو وسلو ذکر دي چې د هغو له امله د جزدامونو 4 تنه منصوبان ټپیان شوي 2 تنه شهیدان شوي او په ګردیز کې د استوګنې 3 کورونه وران شوي دي. جزدامونو او قطعاتو د دغو ډزو په ځواب کې د جګړه مارو په سنګرونو او د مقاومت پر سیمو باندې ځپونکي ډبرونه کړي چې د هغو له امله د وسلوالو افراطیونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو 180 تنه د محاربې له لیکې نه ایستل شوي دي. د ریاست 4 دسته د توغندي د ټولولو 3 دسته په وسلو او مهماتو 2 موټره د وسلو او مهماتو 2 ډیپوګانې یو بې بسنده توپ له منځه وړل شوي دي. جزدامونو او قطعات په محاربوي لوړ قابلیت سره خپلې وظیفې اجرا کوي. همدا د هغې په مثالونو کې جزدامونه او قطعات په عمومي توګه د خپل پخواني سنګرونو په سمبالولو بوخت دي او ځینې جزدامونه د کمرخیلو او د ماران په شاوخوا ځینو سیمو کې د پلان سره سم د کمین او تصفیې وظیفې اجرا کوي چې د هغوی له امله د بې بسنګه توپ د مهماتو 14 ګولۍ او څو سپکې وسلې ترلاسه کړي دي. په تېرو 4 ورځو کې د دښمن ګډ پوځ د کمرخیلو او بېسیزو په استقامت د جزدامونو پر امنیتي پوستو باندې په درندو وسلو سره په منفردانه توګه ډزې کړي چې د هغو له امله د قوتونو 15 تنه منصوبین ټپیان شوي دي. د وسلوالو افراطیونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو په سنګرونو باندې د توپچي او هوایي ډزو په نتیجه کې د دښمن 115 تنه د محاربې له لیکې نه ایستل شوي دي. د وسلو او مهماتو 2 ډیپوګانې 4 هاوانه 4 بې بسنګه توپونه د وسلو او مهماتو بار 2 موټرونه د سکرشل یوه دستګاه او د PM 12 څو دستګاوې او میزایلې له منځه وړل شوي دي. د یو بل خبر له مخې جزدامونو او قطعاتو د کندهار په ولایت کې د ملا عبدالله ذکر شریف ملا کوهي په کلي کې توسعوي فعالیت ترسره کړی چې د هغه په نتیجه کې د پاکستان پورې تړلو وسلوالو افراطیونو د ریاستي پروتوکولونو د بې بسنګه توپ او 40 ګولۍ ترلاسه شوي دي. دښمن په یو شمېر امنیتي پوستو او د کندهار ښار په ځینو برخو باندې د درندو وسلو ذکر دي چې د هغو له امله د ځواکونو 8 تنه منصوبین ټپیان شوي دي او 3 تنه نور شهیدان شوي دي.
جزتمونو په جګړه مارانو باندې د ځپونکو ګوزارونو په وردولو سره د هغوی اتیا تنه د ماربې له لیک نه ایستلي دي. د هغوی 40 ټینګ سنګرونه، 1 بلندازونه، د وسلو او مهماتو 3 دیپوګانې، د پرسنل ضد 600 مایلونه، د وسایطو ضد 10 مایلونه، د بیم 2 دستګاوې، د بیم 6 دستګاوې. د جنیف د موافقه لیکونو له مفرداتو څخه د پاکستان د سرغړونو په باب د بهرنیو چارو د وزارت 891 لیک نن مازدیګر په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت دفتر ته وسپارل شو. د بهرنیو چارو د وزارت په لیک کې یو ځل بیا د کابل ښار د استوګنو په سیمو باندې د پاکستان تر ملاتړ لاندې افراطیانو لخوا د فرهنګونو د بریدونو دوام ته د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیئت پاملرنه اړول شوې او څرګنده شوې ده چې افراطي ډلې د پاکستان له پوځي حراسي ملاتړ څخه هېڅکله زموږ د رنځېدلو خلکو پر ضد د دغه راز انساني ضد عملونو د ترسره کولو توان نه لري. په لیک کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو له هیئت نه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان دغه څرګندې سرغړونې د جنیف د موافقه لیکونو د 4مې ګڼې سند د 9 پاراګراف د اټکل سره سم وڅېړي او په نتیجه یې په ډېر ژر ممکن وخت کې اړوندې قواوې خبرې کړي. هغه نړیوال سیمینار چې د هېواد د فرهنګ او ثقافت د روښانه څراغ تاریخ شیشه د زیږېدو د 19 کلیزې په ویاړ پرون د آریانا هوټل په تالار کې پرانستل شوی و، نن مازدیګر خپل کار پای ته ورسوه. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکړ چې له غرمې مخکې علمي غونډه کې چې د اکاډمیسین کاندید محمد ابراهیم عطایي په مشرۍ جوړه شوې وه، د لیکوالو او مورخانو د سوري شیشه د شخصیت د بېلابېلو اړخونو په باب خپلې علمي مقالې ولوستلې. همداراز له غرمې وروسته غونډه کې چې د پوهاند ډاکټر مجاور احمد دیار په مشرۍ شوې وه، څو تنو کورنیو او بهرنیو لیکوالو او فرهنګیانو د موضوع په ارتباط خپلې علمي مقالې ولوستلې چې په دغو غونډو کې د وړاندې شویو مقالو په باب د سیمینار برخوالو علمي خبرې اترې او مباحثې وکړې. د باختر اطلاعاتي اژانس خبریال زیاتوي چې د نن سیمینار د کار په بهیر کې د هېواد د شاعرانو لخوا څو ټکي شعرونه ولوستل شو. وروسته برخوالو د سوري شیشه د شخصیت د لاس ترتو په باب خپل پیشنهادونه او نظریې وړاندې کړي. د سیمینار د کار په پای کې په همدې ارتباط یو پریکړلیک هم تصویب شو. د هغو هندي سرتېرو وروستي ټولګي چې تېر کال د اشرف په میاشت کې د ناکامې کودتا د شنډولو لپاره د مالدیو جمهوریت ته لېږل شوي وو، د اشرف د میاشتې په 12مه نېټه به خپل هېواد ته ستانه شي. د مالدیو د اطلاعاتو عامر په کولمبو کې د کونا خبري اژانس له خبریال سره د مرکې په ترڅ کې وویل هندي سرتېري به په همهغه ټاکلې نېټه خپل هېواد ته ستانه شي. هند د پروسږ کال د اشرف په میاشت کې د مالدیو د جمهور رئیس عبدالقیوم په غوښتنه هغه هېواد ته خپل عسکر واستول. د نړیوالو خبرځایونو د راپورټونو له مخې د هند د پنجاب په ایالت کې سناتور 9 تنه د ټکسي سرچینو لخوا وژل شوي، په داسې حال کې چې یو تن افراطي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په نیو ډیلي کې د هند د حکومت یو ویاندوی وایي په پیروزکو کې پر یو کلي باندې په برید کې سناتور 4 تنه تښتول شوي او پرې وژل شوي دي. نور په جلا جلا پیښو کې د ګولۍ په لګېدو وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر چیان سیکن پرون څرګنده کړه چې هغه هېواد د امریکا له متحده ایالاتو سره د خپلو مناسباتو پرمختیا ته زیات اهمیت ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن په ویاړ یوه مېلمستیا کړې وه چې د شنبې په ورځ چین ته رسېدلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې مېلمستیا کې د خبرو کولو په ترڅ کې په بېلابېلو برخو کې د چین امریکا د اړیکو په ټینګښت او انکشاف کې د ریچارډ نیکسن د شخصي ونډې اخیستنې د ستاینې په ترڅ کې یادونه وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د اسیا پاسفیک په سیمه او په عمومي توګه په جهان کې د سولې په تامینولو کې ستر عامل بلل کېږي. د زیاته کړه چې د بېلابېلو اجتماعي سیستمونو سره سره د چین او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو پرمختیا چې د هغه سوله ییز ګډ ژوند پر 5 اصولو ولاړ دی چې د دواړو هېوادو له ګټو سره سمون لري. د ایران ورځپاڼو له عراق سره د سولې د خبرو په احیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیاسون نوو هلو ځلو هرکلی کړی دی. ټاکل شوې ده الیاسون نن بغداد ته ورسېږي. د ډیپلوماټیک تګ راتګ نوی پړاو پیل کړي چې هدف یې د لانجو او بري د چې د فارس د خلیج لپاره د
د ملګرو ملتونو د سولې د پلان د موادو خنډ شوی دی. د ازادي غوښتونکي سازمان یو لوړ رتبه مامور پرون په قاهره کې وویل هغه سازمان د فلسطین اسرائیلو د ډیالوګ په باب د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر د 15 فقره ییز پلان د تعدیل په باره کې له مصر سره سلا مشورې کوي. د فلسطین د ازادي غوښتونکي سازمان د اجرایه کمیټې غړي عبدالله الحوراني په قاهره کې د مصر د صدراعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر احمد عبدالمجید سره له کتنې وروسته په دې باره کې تبصره وکړه. ویل د هغو تعدیلونو په باره کې چې د جیمز بیکر په پلان کې منځته راغلي دي رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی. د اردن د سیند په لویدیځ غاړه د غزې ترنګه کې سراسري تکرار شوي کفار قاسم د کلي د عامه وژنې د درې دېرشم کلنې په یاد پیل شو پرون یې په دې سیمه کې ورځنی فعالیت شامل کړ. اسرائیلي عسکرو 33 کاله مخکې د کفار قاسم په کلي باندې برید وکړ او د هغه 43 تنه اوسېدونکي یې په عامه توګه ووژل. اسرائیلو په نابلس، طولکرم، جنین، رام الله او بیت اللحم کې د فلسطینیانو د اعتراض د ځپلو لپاره خپل عسکر پیاوړي کړي دي. د اسرائیلو پوځي وسایل په هغه کلي کې چې فلسطینیان پکې په سراسري اتفاق لاس پورې کړی دی تضمین کوي. د خلیج د همکارۍ د شورا د 6 غړو هېوادو د دفاع وزیران به خپله 8مه غونډه د عقرب په 10مه او 11مه نېټه په ریاض کې جوړه کړي. دغه وزیران به د پوځي او دفاعي د پلان او د خلیج د همکارۍ د شورا د لویو رقیبانو د وروستۍ غونډې د سپارښتنو د تحقق په باب غور وکړي. د دغو وزیرانو د غونډې نتیجې به د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هېوادونو د مشرانو د 10مې غونډې د ترتیب لپاره چې ټاکل شوې ده د دسمبر په میاشت کې په عمان کې جوړه شي وړاندې شي. د بلغاریا او ترکیې لوړ رتبه مامورین نن په کویټ کې سره ګوري. ټاکل شوې ده چې دوی خبرې اترې به د بلغاریا د ترکي نژاد اقلیت په باره کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې نه له رابلېدو مخکې وویل دی هیله لري چې د ګټورو خبرو اترو فرصت له لاسه ونه وځي. د 14 امریکایي هېوادو د دولتونو او یا حکومتونو د مشرانو 2 ورځنۍ غونډه پرون د کوستاریکا په مرکز سانجوس کې د کومې اساسي نتیجې له ترلاسه کېدو پرته پای ته ورسېده. کتونکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج بوش د نیکاراګوا د جمهور رئیس دغې وینا ته په غیر ډیپلوماتیکو څرګندونو سره ځواب ووایه. د نیکاراګوا د حکومت د مخالفینو زیاتېدونکي بریدونه به هغه هېواد دې ته اړ کړي چې خپل یو اړخیز غوربند پای ته ورسوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي هاور پرزیکویار د نیکاراګوا د اپوزیسیون او د دغه هېواد د حکومتي عسکرو ترمنځ د زیاتېدونکو وسوالو نښتو په باره کې خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ارجنټاین حکومت په دغه هېواد کې د انګلستان د شتمنیو بندیزونه او محدودیتونه له منځه وړي دي. په رسمي فرمان کې چې له همدې امله په بوینس ایرس کې خپور شوی دی راپور ورکړل شوی کمیسیون چې په ارجنټاین کې د انګلستان اتباع سره هم له منځه تللی دی. دغه بندیزونه په 1982 کال کې د ارجنټاین د حکومت لخوا د فاکلینډ د ټاپوګانو په باب د دواړو هېوادو ترمنځ د وسلوالو کشالو په نتیجه کې لګول شوی و. د دغه جګړې له امله دواړو هېوادو خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې هم وشلولې. د نیکاراګوا جمهور رئیس دانیل اورتیګا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې پرون وویل په نیکاراګوا کې د انتخاباتو لړۍ په تېره بیا د دغه هېواد په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د غیر قانوني سیاست له امله له ستونزو سره مخامخ ده. ده وویل نیکاراګوا تر اوسه هم د امریکا د متحده ایالاتو د هغو اقتصادي تحریمونو هدف دی چې د نړیوالو قوانینو د معیارونو خلاف دي. اورتیګا د امریکایي هېوادونو د دولتونو او حکومتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی دی. اورتیګا زیاته کړه د نیکاراګوا اقتصادي ستونزې چې د واشنګټن لخوا لمسول کېږي په مستقیمه توګه د انتخاباتو په بهیر اغېزه کوي ځکه چې انتخابات د زیاتو لګښتونو غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي تحریم نیکاراګوا د انتخاباتو د تیاریو لپاره له ضروري وسیلو نه محروموي. اورتیګا زیاته کړه موږ د امریکا د متحده ایالاتو دغه عمل په خپل هېواد کې د انتخاباتو په وړاندې یوه دسیسه بولو. بل خنډ د 1990 کال د انتخاباتو او په نیکاراګوا کې د حالت د عادي کېدو په وړاندې په عمومي توګه د ملکي کسانو او حکومتي سربازانو پر خلاف د نیکاراګوا د حکومت د مخالفینو یاد کانتراو تروریستي عملونه او دغه راز وسوالو انقلاب ضد کسانو سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستې دي.
د اروپا د بېطرفو هېوادو یعنې سویټزرلند، اتریش، فنلنډ او سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د سویټزرلند هېوادون په ښار کې سره وکتل چې د ختیځ او لویدیځ مناسباتو مربوطې مسلې تر بحث او څېړنې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ریمی فیلبر له خولې د دغو هېوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپا د اقتصادي ټولنې په مشرۍ د اقتصادي او پرمختیایي همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې مجارستان او پولنډ ته د کومک ورکولو د څرنګوالي لارې چارې وڅېړلې. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر اکیوس موک خپلو دریو سیالانو ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د دغو وزیرانو راتلونکې غونډه په اتریش کې جوړه کړي. په ایتوپیا کې د تیګري د خلکو ازادي غوښتونکي جبهې چې د هغه هېواد په شمال کې فعالیت لري د ایتوپیا له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر تیاری څرګند کړی دی. د نایروبي راډیو خبر ورکوي دغه خبرې ټاکل شوې دي د اکرب په 14مه نیټه پرون کې پیل شي او ایټالیا به په هغو کې د کتونکي په توګه ګډون وکړي. دا اوس د دې ساعت خبرونه